په پاکستان اسلامي جمهوریت کې ټولو افغان کډوالو ته زیری بیا خاص کر هغو افغان کډوالو ته کم چې ژړ کارډونه لري ستاسې کارډونو مخکې اداره نه و معلومه چې ستاسې کارډونه اعتبار لري یا نه لري خو د IOM اداره رامخته سوله او ستاسې د کارډو په اړوند باندې خپله لیټر جاری کړی دی که چیرې ستاسې کارډو ته اعتبار نه ورکول کېدی یا ستاسې ته کوم مشکل پیښېدی دغه پر سکرین باندې چې د شنه پټۍ تاسې وینئ پر دغه لیټر کې خپل نمبرونه ښودلي دي چې تاسې زموږ سره د پاکستان په هره نقطه کې چې یاست خپل رابطه را سره کولی سي او خپل مشکل راته ویی سي او ستاسې د مشکل په حل کولو کې موږ مرسته کوو. دارنګه UNHCR هم د خپل پیوار کارډو دپاره د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي حکومت او صوبایي حکومتو سره خبرې کړي دي او د پاکستان اسلامي جمهوریت د خوا څخه پرون لیټر جاری کړل شوی و چې نور افغان کډوال د ECC او پیوار کارډونه درلودونکي بغیر د کوم جرمه باید ونه ځورول سي. نن د بلوچستان د حکومت د خوا څخه هم داسې لیټر جاری کړل شوی دی. دا فیصله شوې ده چې د افغان کډوالو د 4 لسیزو یا 3 لسیزو میلمستیا باید پولیسو ته او لویزو ته انتظامیه ته ویل شوي دي چې باید تنګ نسي دا خرابه نسي. نو بیا هم موږ د پاکستان حکومت UNHCR IOM مننه کوو خو د IOM د ادارې څخه خاصه غوښتنه دا لرو چې زموږ د ژړو کارډو درلودونکي افغان کډوال د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي چې دا وخت په لکونو افغان کډوالو سره ټوکنان سته مګر کارډونه یې په PCMO کې د پاکستان د صوبو په PCMO کې پراته دي باید هغه کارډونه ورکړل سي او د دوی ته نوي کارډونه اپډیټ سي.